دوستانو تاسو به حیران شئ چې د دوبۍ قسمت صرف د 440 روپۍ نه بدل شوی و. مطلب دا چې په 1923 کې دوبۍ داسې ښکارېدله او اوس داسې ښکارېږي. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو وارې بیا درته هرکلی وایو. لکه څرنګه چې په 19مه صدۍ کې د برطانیا په برصغیر باندې قبضه وه، دغسې په هغې ټیم کې د دوی په دوبۍ باندې هم قبضه وه. د دوبۍ جغرافیایي لوکیشن د اندورف دپاره ډېر زبردست ذریعه وه، ځکه چې د دغې ځای نه د روس، برصغیر او برطانیا طرف ته تلګ ډېر زیات اسان و. نو د دې دپاره برطانیا وغوښتل چې دوی په دوبۍ کې یو ایرپورټ جوړ کړي. نو برطانیا په دوبۍ کې یو ایرپورټ جوړ کړلو او د دوبۍ سره یې یوه معاهده وکړله چې برطانیا به دوبۍ ته د دغې ایرپورټ په میاشت باندې 440 روپۍ ورکوي. خو دا چاته پته وه چې یوه ورځ به دغه ایرپورټ د دنیا په ټوله کې لوی ایرپورټ جوړیږي. دوستانو چې کله په 1947 کې برطانیا برصغیر پرېښودلو، نو دوی د دوبۍ نه هم خپل کنټرول ختم کړلو. او په دې وخت کې د دوبۍ شیخ دغه سوچ وکړلو چې ولې نه مونږه په دوبۍ کې یو خپل ایرپورټ جوړ کړو، ځکه چې کله برطانیا تلله نو دوی خپل ایرپورټ هم ختم کړی و. نو په 1951 کې دوبۍ ایرپورټ جوړول شروع کړل او په 1960 کې دغه ایرپورټ اختتام ته ورسېدلو. دغه ایرپورټ باندې به د پاکستان، انډیا، نیپال او دغسې د بنګلادیش چې کوم مختلف ملکونو جهازونه وو دغې به لینډ کولو او دلته به تیل اچول او په هغې نه بعد به بیا مخته یورپ ملکونه، امریکا، برطانیا دغې ته تلل. نو دوبۍ وغوښتل چې زمونږه خپل جهازونه د دغې ایرپورټ نه لینډ کوي. او په هغه وخت کې د دوبۍ سره دومره دولت نه و چې دوی په خپل جهازونه اخیستي وو. نو په دې وخت کې د دوبۍ شیخ یو کیل وکړلو. هغه دا و چې په دې وخت کې د دوبۍ شیخ د پاکستان نه مدد واخیستلو او پاکستان ورله 2 PIA بوینګ 30 غټ جهازونه په کیشت باندې ورکړل. او په دغه باندې دوبۍ د امارات برینډینګ وکم. اول ځل په یو جهاز باندې امارات لیکلي چا ولیدل. حالانکه په دغه کې انجنیران، پایلټان او هیلپر سټاف دا ټوټل د پاکستان و. په 25 اکتوبر 1985 باندې امارات ایرلاین اول پرواز وکړلو او هغه پرواز د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ نه کراچي انټرنیشنل ایرپورټ و. او د دغې سره سره دوبۍ دومره ترقي وکړله چې په 1987 کې یعنې صرف په 2 کاله کې دوبۍ په خپله نوي جهازونه وکړل. د دې سره سره امارات ایرلاین ډېر زیات مشهورېده چې کله په 1990 کې ګلف جنګ شروع شو، نو په دې وخت کې سعودیه، دوبۍ او بحرین طرف ته د دنیا یو جهاز هم نه تللو. نو په دې وخت کې واحد یو ایرلاین و چې هغې سفر کولو او هغه امارات ایرلاین و. په دې وخت کې امارات ایرلاین ډېر زیات مشهور شولو او چې څومره امارات ایرلاین مشهورېدلو دومره دوبۍ هم مشهورېدله. که مونږ دا ووایو چې د امارات په وجه سره دوبۍ مشهوره شوله نو دا به هم غلطه نه وي. او بله دا چې د دنیا په ټولو کې زیات هوایي سفر د یورپ نه استرالیا ته کیږي. د یورپ نه استرالیا ته کیږي او که مونږ وګورو نو د یورپ او د استرالیا په منځ کې 14800 کیلومتر فاصله ده. نو یو جهاز دغه په یو سفر باندې نشي تکولی. اول دغه جهاز دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ باندې لینډ وکړي او دلته تیل واچوي او په دې نه بعد بیا دغه استرالیا ته راځي. نو په دغې لینډینګ کې دوبۍ ته ښه فایده میلاویږي، ځکه چې دلته د یو جهاز د تیل اچولو دپاره د دوبۍ تیل استعمالیږي.
د 1998 نه واخله تر اوسه پورې 14,000 عرب مسافرو په امارات ایرلاین کې سفر کړی دی او دا نن سبا د دنیا په ټولو کې غټ ایرلاین دی او تر نن ورځ پورې دغه کله هم په نقصان کې شوی نه دی. هر کال 260 کروڑ درهم دغه یو ایرلاین دوبۍ ته ګټي او د دې عمده کارنامې ټوټل انعام د دوبۍ شیخ محمد بن راشد المکتوم ته ځي ځکه چې دغه سوچ ټوټل د کړی و. امید لرم چې دغه وړوکی غوندې ویډیو به هم د ستاسو ډیره زیاته خوښه شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو لپاره د ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.